کتونکو تاسو ته معلومه چې په 15 اکتوبر باندې د پاکستان د ټولو نه لوی بازار د ایشیا د ټولو نه لوی بازار د بډخیلې الیکشن روان دی. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې بډخیله د ملاکنډ ډیویژن ګیټ وی ده او کله چې د بډخیلې الیکشن کېږي نو دا د پوره ډیویژن هغه صدارت هم بیا د دې بازار د صدر سره نو په دې وجه باندې په دې الیکشن کې ډېره زیاته هله ګولې او د دې ته ډېر زیات خلک خصوصا د ملاکنډ ډیویژن خلک د دې الیکشن په انتظار باندې د دې تمره ټول ډیویژن خلکو ته چې دا الیکشن به کله کېږي او د دې صدارت او کابینه به څوک راځي. نو په دغه لړ کې مونږ ملک دلنواز خان راغوښتی دی څوک چې د تاجر دوست پینل چیرمن امیدوار دی. د دې نه مخکې هم چې کوم دی نو دلنواز خان 2 پیرې د بډخیلې بازار انجمن تاجران جنرال سیکرټري پاتې شوی دی. نو دا سره هم خبرې اترې کوو. اول خو دلنواز خان تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو او ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو موږ خپل ټیم راکړو. دلنواز خان په پروګرام کې درته هرکلی وایو. دا راته ووایي چې په کابینه کې ستاسو څونه تعداد دی کم عهدهداران دي په هغې کابینه چې کوم ده په بډخیلې بازار کې چې همیشه مونږ الیکشن کوو د پینل په سطح باندې په پینل کې زمونږ یې 15 مرګري صحیح 5 مرګري یې نو هغه مونږ د پینل نوم ورکوو چې یاره د دې پینل دا نوم دی د دې پینل دا نوم دی. هغه پینل کې چې کوم دی دننه بیا ځان له چې کوم دی سړی ځان له کابینه جوړوي صدر جوړوي جنرال سیکرټري جوړوي بیا چې کوم دی نایب صدر جوړوي سینیئر نایب صدر جوړوي. نو زموږ چې همیشه الیکشن کېږي نو په پینلو باندې کېږي. په نورو بازارونو کې چې الیکشن کېږي هغه د چیرمین باندې کېږي چې چیرمین جوړ شي او هغه ځان له کابینه جوړوي. زموږ په بازار کې چې کله الیکشن کېږي نو دا په پینل باندې کېږي. پینل په 5 کسانو په 6 کسانو باندې او یا په 15 کسانو دا بیا په 6 کسانو دي مخکې په 15 کسانو باندې مشتمل. دلنواز خان تاسو چې کومه خبره وکړه الیکشن را روان دی ډېر کسان ولاړ دي هر سړی د خپل پتا کې دی چې هغه خپل کسان خپل مرګري مخکې بوزي. خو دا راته ووایي چې بډخیلې خو ډېر غټ بازار دی تاسو منتخب هم پاتې شوي څه کارونه هم کړي دي په بازار کې او کم کارونه پاتې دي چې هغه به تاسو په را روان وخت کې کوئ؟ عباس د بډخیلې بازار کې چې کوم دی کابینه سدیسي کار نشي کولی چې د هغه سره څه پنډ یې په هغې باندې لاره جوړه کړي یا څه نور څه کولی شي. البته د دې نه مخکې چې کوم دی زه به لاړ شم د کټایز له په بازار کې به بې انتها رش به و نو د هغې د وجې نه چې کوم دی یو به د ګاډو خپل رش و زور به راله بیا تجاویزات رابله په دکاندار سره به چې کوم دی د دکان د منځ نه به سامان انتظامیې راغستی ټیمې راغستو. دا یو غټه مسله وه. هغه به ویل یاره روډ بند دی نو موږ ورته تجاویزات د نالۍ نه دې طرف ته نالۍ نه دننه چې کوم دی تو دکاندار په خپل چینل کې تنګې نو د هغه زموږ په دې خبره باندې یو ټسل و روان به و. د هغې دپاره چې کوم دی دا لار مړه وکاږله چې یاره دی NHA والا سره یو ټیکهدار و نو په هغې ورځو کې ډي سي په دې زور راوړي چې یاره د دې حل سره موږ دې په دې منځ کې چې کوم دی کټایز وشي دا ټریفیک به جام شي ون وی به شي یو 4 ګاډي روان دي یو بل نه مخې له ورشي بیا ټریفیک نه کولاویږي د هغې سره روډ بند دي. هغوی داسې کار وکړو چې کټایز چې کوم دی د دې وینا یې وکړه او هغه کټایز په دې بازار کې لګېدلي د هغه مندرې پورې الحمدلله نن د ټریفیک نظام چې کوم دی د هغې سره څه نه څه به حل شوی دی. په بازار کې دونه رش نه وي لکه په ګنټو چې به بازار بند وي. بل چې کوم دی زموږ د غټه مسله وه په اولنۍ کې چې موږ کله دا وکړو په دې بازار کې به بې انتها غلاګانې کېدې. روزانه به غلا وه هره شپه به غلا وه. چې کله موږ منتخب شو نو اولنی کار موږ دا وکړو چې د بازار څونه چوکیداران دي دا ټول هم راوغوښتله د هغو سیکیورټي نظام هم برابر کړو. په هغې کې یو مشر جوړ کړو چې هغې له چې کوم دی یحیی ډي سي راغلی و او په هغه باندې چې کوم دی مونږ هغه چوکیدار د دون اختیار ورکړ چې سټارونه مو ته ولګول چې د شپې تو داسې مطلوب سړی چې هغه نه پېژني یا شناختي کارډ ورسره نه و یا د بلې علاقې و یا بې توشه شو تو هغه نیوې شي او په څوکۍ کې بندواب بغیر ستا د وینا نه بل سړی نشي راپرېښودی. یو څو پېرې مونږ دلنواز خان په نورو بازارونو کې که مونږ وګورو نو هلته کې یو نظامي لکه منتخب کابینه چې کوم وي هغه یې د دوکاندارانو نه چاندې کوي. ټیک ده بیا دغه لړ کې که چېرته یو دوکاندار ته څه آفت راشي مطلب دوکان یې اور وهلي یا هغه نه غلا وشي یا څه بل څه آفت راشي نو دغه تنظیم د طرفه د هغه سره
مرسته کیږي دلته مونږ ډېر ولیدل د خلکو غریبانان خلکو دغه ځای کې وخت کې کیبینونه مو ورغستی وو نور هم داسې دوکانونه دي چې د هغې په لکو روپۍ تاوان وشو خو مونږ هغه بلکې ما په ذات خود ستا سره هم په معامله کې رابطه کړې وه تاسو د طرفه داسې څه نظام نشته بلکې ستا د خولې دا وینا ده چې یاره مونږ سره داسې قسمه څه دغه نشته دا ستاسو حالانکې دا تاسو خپله کوتاهي نه ګڼئ چې تر اوسه پورې 2 بیرې ته جنرال سیکرټري پاتې شوې شاکر الله خان تقریبا د 15 کلونو صدر پاتې کیږي په دې بازار کې تاسو د اوسه پورې داسې سیستم جوړ نه کړو چې تاسو چانده وکړئ تاسو د یو متاثره دکاندار ازاله وکړئ زمونږ په دور کې چې کوم دی زمونږ په دې 2 پیریډو کې 4 دکانه سوځېدلي څلور دکانونه چې کوم دی هغه سوځېدلي وو چې یو په باړه مارکیټ کې وو یو د میډیسن والا دکان وو یو د شاجي ګل او یو د دغه دا 4 دکانه وو درېیم څلورم زما ذهن نه وته چې کوم یو خو دا 4 دکانه زمونږ د میډیسن یو ټیلرۍ دکان وو 4 دکانه چې کوم دی دا زموږ په وخت کې سوځېدلي دي مونږ چاندې کو خو مرکزي تنظیم لی نه کو چانده کیږي میډیسن والا په خپل منځ کې چانده کوي د هغوی خپل صدر دی خپله کابینې ده د هغوی سره پراته دي ورسره هغه پیسې حمامان والا زموږ خپل تنظیم دی د هغوی خپله چانده کوي د هغوی د صدر او د هغوی د کابینې سره پراته دي ټیلران په خپل منځ کې چانده کوي هغه د هغوی سره پراته دي کله چې د ټیلرۍ دکان وسوځېدو د هغوی سره چې کوم پنډ پروت و هغه پنډ یې وله ورکو او د هغه پنډ نه علاوه چې کوم دی مونږ ته ورته دا وایي که په ټول بازار کې وایي چې د اوس چانده وکړو چې د ټول دکاندار روله پیسې راغونډې کړو هغه وایي نه صرف ټیلران نه چانده کوم خپل پنډ ناسره هم دی هغه رو راغلی نن په خپلو خپو ولاړ دی د هغه دوکان یې سټارټ کړو روان دی کېږي داسې د میډیسن والا رالو نو میډیسن والا هم په خپل منځ کې چانده وکړه مونږ له په بازار کې ونه کړه 2 کیسونه له مونږ په ټول بازار کې چانده وکړه چې یو شاجیله کوم چې سابقه نایب ناظم دی د مندرې د هغه د روډ دکان یو چې کوم دی په دې باړه مارکیټ کې زوړ باړه مارکیټ چې کوم ورته وایي په هغې کې یو کپړې والا و د هغه دکان سوی او مونږ له په ټول بازار کې چانده کړې ده لوډ سپیکر هم مونږ وو خوله زمونږ وه وینا زمونږ وه کسان هغوی په خپله ګرځېده خلکو چې څونه وس کېدو هغه نه تعاون یې ورسره کړی دی او د هغه چاندې کړي د هغې برابر کړي ده خو حل دا نه دی د حل لپاره مونږ دا 6 کاله چې کوم دی دا تېر کړو خو په هغې کې زموږ بدقسمتي دا ده چې زموږ حکومت رالو نو داسې حکومت را باندې خدای راویستو چې هغه خپل پنډونه نور پنډونه کموي نو مونږ له به دغه کې نور څه وکړي زه جنالي سلارزه تاسو دغه اهم مسله چې زموږ حل کېږي که نه نو چې په بجټ کې د څو پورې د تاجر برادرۍ لپاره پنډ نه یې ښودې شوي کله چې بجټ پاس کېږي مونږ د هغې نه مخکې بیانونه لګو ما صوبه هم اوس په اعتماد کې اخیستي صوبه هم مرکز هم را روان چې کوم بجټ راځي نو انشاءالله دا به ټول مونږ به نور چې کوم دی بیانونه نه لګو را روان د بجټ نه مخکې مونږ چې کوم دی اسمبلی بلاک کوو چې اسمبلیانو مخکې د به چې کوم دی مونږ درنه کوو چې د څو پورې د تاجر برادرۍ لپاره پنډ نه یې مخته شوي د هغې پورې به چې کوم دی مونږ خپل درنه نه ختمو مونږ به دې اسمبلو ته نه پرېږدو مونږ به دې بجټ پاس کېدو ته نور نه پرېږدو دلنواز خان صاحب کرونا تېره شوه 3 میاشتې تاجر دکانداران ډېر زیات په تکلیف کې وو د هغو دوکانونه بند وو دلته مونږ ته دفتر ته ډېر زیات کسان راغلي ستاسو تاجران او هغو دا ډیمانډ کړی چې زموږ دپاره آواز اوچت کړئ تاسو پریس کانفرنس یا داسې سیسټم تاسو مونږ په خپل هغو دپاره بیانونه هم لګولي خو ستاسو هغه اکټیویټیز مونږ نه دي لیدلي د کرونا نه غالبا کرونا سٹارټ کېده یو میاشت مخکې چې کوم دی مونږ زمونږ کم کمیټي چې کوم ده زمونږ تنظیم تحلیل کو چې یاره ستاسو تنظیم چې کوم دی دا ختم شو اوس چې کوم دی نوی الیکشن به کېږي په نوی الیکشن کې چې کوم دی بیا کرونا راله بازار داسې پاتې شو نگران صدر چې کوم دی دی شیرزمین خان شو نایب صدر چې کوم دی دی جمیل حاجي صاحب شو جنرال سیکرټري چې کوم دی علي حیدر ماما شو زمونږ کابینه په کرونا کې بهر وه پټې ساتلې وه مونږ ورته وایي چې هلکه داسې مه کوئ خو هغو بیا هم زموږ کمیټي تحلیل کړې وه زموږ کابینه یې تحلیل کړې وه خپله یو نگران سیټ اپ یې جوړ کړی خو الحمدلله په هغې کې ما خپل فایټ کړی دی ښه مضبوط دکاندارانو ویلي چې مونږ خپل دوکانونه کولاوو ما د ای سی سره مذاکرات کړي ما ډي سی ته وینا کړې مونږ د کمیشنره پورې تللي یو دوکانونه هم کولاو کړي ده ټوله صوبه بنده وه الحمدلله مونږ سټارټ کړی ده یو بډخیلې بازار و چې په نورو بازارونو کې د بډخیلې بازار عموما که دلته کې الیکشن شوی دی نو دلته کې صدر جنرال سیکرټري نایب صدر وغیره وغیره دا ځل پکې یو نوی عهده راغلی دی چیرمین
بالکل دا راته ووایي چې اختیارمند به صدر یو که چیرمین وي. زمونږ په کابینه کې د صدر او د جنرال سیکرټري د نایب صدر د دې وروسته چې کوم دی بیا معامله کېږي. اولنی الیکشن کېږي په پینل باندې. په پینل باندې کېږي. د پینل چې څوک چیرمین وي اختیارمند چې کوم دی چیرمین وي. کابینه چې کوم ده هغه بیا د چیرمین د انډر د لاندې راځي. را روان وخت کې کو الله تعالی تاسو له بری درکو ودرې دی واپس ګټله نو سب کارونه دي چې په بازار کې چې هغه نیمګړتیا دي هغه به پوره کوئ. یاره انشاءالله اولنی د ټول نه مخکې چې کوم دی زمونږ لپاره دا الیکشن دا 2020 چې کوم دی دا ډېر اهم دی ځکه زمونږ ټیم یې په دې کې مونږ تر اوسه پورې 5 سال یې کړه. نو اوس د کابینې الیکشن کمیټې خوښه ده چې 4 کاله یې کړه که 15 کاله کړه. خو دا 2 کاله دا 2 پیرې الیکشن چې راشو مونږ مسلسل دی ته وایي چې د 5 سال لپاره الیکشن کوئ. دا تاجران بار بار مه تنګوئ. دوی سره دونه ټیم نه دا بار بار مه تنګوئ. غالبا چې اوس یې ټیم ورکړی د 4 کال لپاره دی که د 3 کال لپاره دی. خو دا 2020 د الیکشن زموږ د تاجرانو لپاره بلکې خاص کر د ډیویژن لپاره چې کوم دی ډېر اهم دی. صحیح. مونږ چې کوم دی یو سټرګل کړی دی په هغې په وجه باندې چې کوم دی په ټول ډیویژن کې ټیکس لګېدلی و. هغه ټیکس مونږ د 2023 پورې صرف او صرف په هغې کې انسټرکشن ورکړی دی ناصر ملک نگران وزیر اعظم که پرس که 2023 راشي او سټرګل مونږ دونه کړی دی که پرس که بل سړی دی چې میدان ته راشي نو ټیکس چې کوم دی په ټول ملاکان ډیویژن کې به اټومیټک هغه لاګو کېږي. زمونږ که الله تعالی مونږ له مقرره کړه نو 2023 دا ټیم چې کوم دی دا به مونږ د نامعلوم ټیمه پورې چې کوم دی دا به اوږدو په ملاکان ډیویژن به هېڅ قسم ټیکس ته ځان نه تیارو. اخري کې به تاجرانو ته څه میسیج ورکوئ؟ دکانداران چې کوم دی ټول دی په یو اواز په یو اتفاق باندې یي. مشکلات به هم راځي انسانان یو کمې به هم زموږ نه شوي ځکه چې په رښتې نه یو چې څه دغه به شوي داسې کارونه به وي چې معمولي کارونه وي په هغې به زموږ نه خلک خفه وي. که د چا څه مشکلات څه یي ډایرکټ یې راشي او موږ ترې وینا وکړي چې یاره زه درنه په دې باندې خفه یم په دې څه یي موږ به د هغې جواب ورکړو دغه به وکړو. خو دوکاندارانو وروڼو دي ټول په یو اواز باندې اوسي ځکه چې دا 2020 د الیکشن چې کوم دی دا ډېر اهم دی. په دې کې چې کوم دی د ټیکس ته لګېدو هم را روان د 2023 پورې چې کوم دی فلحال لا څه نشته د 2023 نه بعد به بیا دغه کېږي. نو دوکانداران که زه په جنرال سیکرټري په عهده باندې یم که په بله عهده باندې یم که په بله عهده باندې یم الحمدلله مونږ صرف د بې اتفاقۍ د وجې نه چې کوم دی په مونږ کې نورو خلکو توړ پیدا کوو هغه توړ مې ختم کو. ما خپل سیټ پرېښودو خو ستاسو په دعاګانو سره الله هغه چیرمیني راکړه. د چیرمین د اختیار نه چې کوم دی د هغې نه تاسو خبر یې چې د جنرال سیکرټري څه اختیار او د چیرمین څه اختیار الحمدلله ټول کابینټ چې کوم دی هغه به زموږ سره وسي د ټول اختیار به زموږ سره وي انشاءالله. د اوسه پورې جنرال سیکرټري سره دا دونه پاور نه و چې هغه خپل اختیارات استعمال کړي او کار یې کړی. اوس د چیرمین پاور شته ډایرکټ فیصلې به کوو نه به پکې سوچ کوو نه به پکې دغه کوو ملګري به کېنو چې ملګري څه خبره کوي ډایرکټ فیصلې به کوو ډایرکټ چې کوم دی هغه کارونه به کوو که هغه د انتظامیې سره وي که هغه د ټیمې سره وي که هغه د مالک سره وي او که هغه د هر چا سره وي انشاءالله په مشاورت سره به چې کوم دی خپل کارونه کوو د دې تاجرانو ګرونو او د تنظیمونو په برکت سره. ګرانو کتونکو بالکل یقینا دلنواز خان سره د بازار د الیکشن په حواله باندې تفصیلي خبرې وشوې دي چې څه کړي دي راتلونکي چې د کوم ویژن دی یا څه منشور دی د دې په دغه حواله سره د صدر د چیرمین او د سیکرټري حوالې سره د صدر او د چیرمین حوالې سره هم دغه وضاحت وشو چې اختیارات به د صدر سره کې د چیرمین سره به نور هم تفصیلي خبرې وشوې. یقینا چې زموږ پروګرام به ستاسو خوښ شوی تر بله پروګرامه پورې جانري سلارزی امیر عباس او ملک دلنواز خان ستاسو نه اجازت غواړي. ښه د آباد اوسئ د الله په امان.